په هرات ښار کې د افغانستان بانک لخوا د یو شمېر صرافانو کرزیینو هټۍ په دې موخه وتړل شوې ترڅو جوازونه واخلي او په قانوني ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دغه صرافان بیا د هرات ولایت معاونیت مخې ته راټول شوي او غوښتنه کوي چې د فعالیت اجازه دې ورته ورکول شي. وایي د افغانستان بانک لخوا په بندو شوو صرافیو کې په هغه اندازه پانګه نه ده کړې چې د قانوني جوازونو بیه دې پرې کړې شي. یاد صرافان وایي د جواز په اخیستلو باید حکومتي ادارې ته 6,500,000 افغانۍ داخلي کړي، هغه څه چې دوی وس نه لري او نشي کولی جوازونه واخلي. تقریبا 40-50 نفر جوازا کلان گرفته، تقریبا 1,000 نفر صراف که هر کدوم 40-50 نفر عمال نون خرج داره، خوراک داره، هر کدوم 1 لک 2 لک سرمایه نداره. 15 لک روپۍ هر سړی باید تحویل کړي و بانک ته په ضمانت او 100 لک افغانۍ هم سرمایه ولري، بعد غو تاسو کولای شئ کاروبار وکړئ. بل لوري ته د هرات ولایت مرستیال حیات الله مهاجر فراهي د صرافانو د کاري ځایونو او هټیو تړلو موضوع تاییدوي. هغه وایي یاده پریکړه د ټول افغانستان لپاره ده، نه یوازې د هرات صرافانو او نورو کسبګرو لپاره. ښاغلی فراهي زیاتوي په یاد ولایت کې کوم صرافان چې کاري ځایونه یې تړل شوي دي د فعالیت کولو لپاره د قانوني جوازونه ترلاسه کړي، ځکه که جوازونه وانخلي د فعالیت اجازه ورته نه ورکول کیږي. هغه وویل له دې وروسته باید ټول کسبګر او سوداګر قانوني جوازونه ولري ترڅو د کارونو په وړاندې ځنډ او خنډ شتون ونه لري. د ټول هیواد په کچه د صرافیو دپاره یو طرزالعمل جوړ شوی د دې دپاره چې د صرافیو موضوعات ښه تنظیم کړلی سي، د افغانۍ ارزښت وساتل سي، روپیو کرنسۍ د باندې د هیواد څخه قاچاق نه سي. د دې موضوعاتو دپاره یو طرزالعمل جوړ شوی چې ډېرو ولایتونو کې عملي شوی دی او هرات کې به هم انشاءالله دغه طرزالعمل عملي کیږي. همدارنګه د یاد ولایت د صرافانو اتحادیې مسؤلین په خپلو خبرو کې وایي خراسان مارکیټ کې چې د هرات ښار د صرافانو تر ټولو لوی مارکیټ دی، تر دې دمه پکې شاوخوا 80 د صرافانو هټۍ یا کارځایونه تړل شوي چې صرافان یې د زیانونو لوړه بیه پرې کوي. دوی زیاتوي په ګڼو نورو مارکیټونو کې هم د صرافانو کارځایونه له دې امله تړل شوي دي چې قانوني جوازونه یې نه درلودل او نه یې هم د اخیستلو توان لري. در اتحادیه صرافا که عضو مارکت های هر یک عضو اتحادیه صرافا می باشه که اینا قبلا هم جواز داشتن که برای دلایل بعضی از دوستان کارمون نتونستن جواز بگیرن، تعداد بسیار کمیه، فکر می‌کنم در حدود 70-80 دکون در 2 مارکت مسدود شده که اینا هم ان شاء الله در صدد اخذ جواز صرافی شرکت خدمات پولی یا نمایندگی از ولایت ها هستن. و دیگه در هرات شما می‌فهمیم که مارکت های زیاده، در حدود 10-12 مارکته که اینا خودسرانه همه طبقات صرافی های شده از چند سال بی طرفه که اونها فعالیت صرافی میکنن، هیچ مجوز نداشتن دیگه. تعداد از اینا به ما نامعلومه، فکر میکنم در هر مارکتی 100 تا 200 تا یا 50 تا یا 70 تا همین دکان‌ها هست. په هرات ولایت کې له دې وړاندې چې د صرافانو کارځایونه او هټۍ وتړل شي، حکومتي مسؤلینو ورته ویلي وو د خپلو کارونو د قانوني ترسره کولو لپاره د جوازونه واخلي، خو تر دې دمه یاده پریکړه نه وه عملي شوې.